صاحبزاده صاحب راغلی دی نو مهرباني وکړئ که تاسو د نېشنلزم په هکله باندې بحث لرئ. تاسو البته لږ مخکې نه راغلي وئ، بحث مو اورېدلی د نېشنلزم د معرفت په هکله خبرې وي. آیا نېشنلزم کفر دی؟ په دې باندې ځینو دوستانو پوښتنې وي. نو که په دې اړه تاسو هم نظریات لرئ، تاسو ویډیوګانې مونږ کتلي، بحثونه لرئ، مهرباني وکړئ. مننه کوم د ټولو ملګرو. نېشنلزم باندې تاسو بحث کوئ. اول تاسو وګورئ چې کوم لغتونه مثال راغلي دي زمونږ اسلامي نړۍ ته، کوم لغتونه ورکړي دي. نو زیاتره زمونږ علماء کرام لغتونه علي د یو کتاب د فیروز اللغات، مولوي فیروز الدین دا کتاب لیکلی دی، فیروز اللغات. هغه زیاتره 1899 کې دغه کتاب رامنځته شوی دی او هغه د دنیا چې کوم فلسفي دي، کوم پښتنو ته یا نور مسلمان نړۍ ته لغتونه په کارونو دا مولوي فیروز الدین ورکړي دي. په 1899 کې فیروز اللغات کتاب دی. دلته علماء کرامو تاسو سره به پروت مې ویلي کوم. کله چې موږ په نېشنلزم باندې او په سیکولریزم باندې په دې باندې بحث کوو، نو تاسو به دې ته ګورئ چې دا فلسفې د کوم ځای نه راغلي دي، په هغه ځای کې دا فلسفې څنګه دي، نه چې دا فلسفې د هغه ځای نه راغلي او موږ ورته په کوم مطلب باندې ګورو. زمونږ په سیمه کې دا ستونزه روانه ده. لکه دلته چې نېشنلزم بس ما د ځوانانو اورېدو، د مشرانو، زما د علماء کرامو، د دیندار خلکو د دې چې زه په نېشنلزم باندې بحث اورم، دی نېشنلزم زمونږ د سیمې چې کوم مطلب دی هغه راواخلي او هغې ته وایي چې یاره دا شی بد دی، دا کفر دی، دا دی. حالانکه نېشنلزم چې کوم ځای نه په کوم بنیاد، په کوم دلایلو راوتی دی، په هغې بنیادو باندې شریعت اپلای کوي چې په شریعت کې هغه څه وایي. نو په فیروز اللغات کې دې ته نېشنلزم ته دغه ویلي دي، قام پرستی یې دې ته ویلې ده. نو اوس په شریعت کې موږ ځان نه پوښتنه وکړو چې په شریعت کې کوم شی منع دی. په شریعت کې قام پرستی منع ده که په شریعت کې قبیله پرستی منع ده؟ قبیله پرستی او قام پرستی کې ډیر زیات فرق دی. په دې باندې باید موږ ځان پوه کړو. قبیله پرستی دا ده چې زه پښتون یم او زه وایم زه د تاجک نه ښه یم، د ازبک نه ښه یم، هزاره نه ښه یم او زما ژبه د ټولو نه غوره ده او زه د ټولو نه زورور یم، زما به منلي کېږي، د نورو قانون اختیارات او حقونه زه نه منم. دې ته قبیله پرستي وایي او دا په شریعت کې حرامه ده. په شریعت کې یو قبیله په بلې قبیلې باندې غوره نشي کېدی. اوس نېشنلزم څه ته وایي؟ نېشنلزم چې کله په یورپ کې رامخې ته کېدو، نو نېشنلزم په دې بنیاد مخې ته شوی دی چې یو سیمه ده، په هغې سیمه کې کم کلتور دی، په هغې سیمه کې کمې ژبې دي، په هغه سیمه کې کم وسایل دي او په هغه سیمه کې کمې غوښتنې دي. د هغې دپاره حق اوچتولو ته نېشنلزم ویل کېږي. لکه اوس مثال د یورپ مثال وختي نوروز صاحب ورکو چې په یورپ کې دغسې د یورپین یونین اوسنی د یا تېرو وختونو کې څنګه نېشنلزم راغی. په دنیا کې، په نړۍ کې یو سیمه ماته تاسو وښایئ چې په هغه سیمه کې یوازې یو قام اوسېږي. افغانستان دی، پښتون پکې نه دی، هغې کې هزارم ده، تاجک هم دی، ازبک هم دی. پاکستان دی، دلته قامونه دي. هندوستان دی، دلته مختلف قامونه دي. ایټالیه ده، مختلف قامونه دي. جرمني ده، مختلف قامونه دي. کاناډا ده، مختلف قامونه دي. په یو ځمکه باندې کله هم یو سوچه قوم نه دی آباده. که عرب دی، په عربو کې بیا دننه قامونه دي، خیراتو باندې تقسیم دي، په وینه باندې تقسیم دي، په قبیلو باندې تقسیم دي. نېشنلزم چې کله راغی دا د یو قام دپاره نه دی راغلی. دلته زمونږ ځوانان نېشنلزم ته د یو قام دپاره ګوري، لکه پښتون نېشنلزم. د پښتون نېشنلزم نه مراد دا دی، د پښتون نېشنلزم نه مطلب دا دی چې دا د پښتنو سیمه ده، دې کې پښتانه قبیله زورور ده، پښتنو ژبه پکې زیاته ده، پښتنو تعداد پکې زیات دی. دې کې موږ سره نور قامونه هم آباد دي. دې کې چترالیان دي، دې کې کوهستانیان دي، دې کې نورستانیان دي، دې کې کیلاشیان دي، دې کې د کافرستان والا خلک دي. د دې ټولو په ګډه باندې چې یو آیډنټیټي دی، یو شناخت دی، د هغې شناخت د تحفظاتو دپاره نېشنلزم راوتی دی. لکه لنډ مثال به زه درکړم. موږ د پښتونخوا کې، د کوزي پښتونخوا کې موږ د نېشنلزم خبره کوو، نو علماء کرام زیاتره هغې د زمونږ نېشنلزم ته په دې نظر ګوري چې دا اسلام نه دا شی موږ بره غوره ساتو. دا اسلام نه غوره نه دی. چې کله باس تاسو کوئ په نېشنلزم ښه دی که شریعت ښه دی،
دا داسې پوښتنه تاسو کوئ سړي نه چې لکه یو تیږه مې راواغسته کومه سترګه د تماته کم دا سترګه د تماته کم که دا سترګه د تماته کم دا سوال یو فیلسی ده په لاجیک کې دی ته فیلسی وي چې ته چاته وي دین مخکې دی که وطن مخکې دی نشنلیزم لاندې د کلتور چې کله یو دین کې راشي لکه مثال موږ پښتنو چې کله اسلام قبول کو اسلام زمونږ د ژوند او زمونږ د ځمکې شناخت وګرځېدو اسلام زمونږ د نېشنلزم حصہ ده او زمونږ نېشنلزم د اسلام حصہ ده دا دواړه یو بل کې سره ګډ دي لکه تاسو وایي چې کله مونږ د ځمکې خبره کوو د وسایلو کوو او نېشنلزم بنیاد نه کوو نو دا کفر دی الحاد دی ستونزې دي مسلې دي دا داسې نه ده مونږ چې 1400 کاله د مونږ د پاک دین د نړۍ ته راغی او بیا په دغه صدۍ کې اتمه نهمه صدۍ کې ورو د دین زمونږ سیمې ته راغی دا مونږ قبول کو دا زمونږ د کلتور برخه وګرځېده دا زمونږ د ژوند او زمونږ د سیمې پہچان وګرځېدو چې دا د مسلمانانو سیمه ده د پاکستان د هندستان تقسیم څنګه شو نوروز سے وختي مثال ورکو د هندستان تقسیم په نېشنلزم شو که په اسلام باندې شو په اسلام باندې ولې شو د هندستان تقسیم ځکه اسلام د دې ځمکې شناخت وګرځېدو نو که زه د دې سیمې حفاظت کول غواړم د دې سیمې د وسایلو حفاظت کول غواړم د دې سیمې د خلکو د دې سیمو د جبو ځکه چې د دې سیمو هر یو شی جبه کلتور ځمکه وسایل دا هر څه اوس د اسلام د چترۍ لاندې دي د دې هر یو شی پہچان اوس اسلام کې ګرځېدلی دی دا هر څه ما اسلام ته ژمن کړله سبمټ مې کړله خپل ژبه مې اسلام ته سبمټ کړه چې پښتو د مسلمانانو ژبه ده ځکه پښتانه ټول مسلمانان دي پښتونخوا د مسلمانانو ځمکه ده نو دا د مسلمان اسلام ځمکه شوه کله چې دا لوجیکل فیلسیز د منطقي ستونزې زمونږ د دین مشران زیاتره د دین اوزي او کلاوي زاویې سره سوچو کې چې نېشنلزم اصل کې دی څه ایله په دې باندې مخکې باز خسته کیږي تاسو نېشنلزم صاحبزاده صاحب او بخیر زیات صاحبزاده صاحب الماس صاحب او مهرباني صاحبزاده صاحب د 1793 نه یا د 1708 نه مخکې یعنی د 1908 نه مخکې یا 1903 نه مخکې چې د فرانس کوم نېشنلزم راپورته شو او د لیمی ماس تحریکونه راپورته شول هغه ځایونو کې تاسو ماته داسې قومونه ښودلی شئ چې د هغې شناخت د نېشنلزم یا په اسلامي نړۍ کې خصوصا د پاکستان او د هندوستان د تقسیم نه مخکې د قومونو تقسیم په نېشنلزم بیس باندې چې کوم ځای کې شوی دی د 1903 نه کله چې تاسو د فرنچ ریولوشن یا د فرانس ریولوشن نه مخکې ریولوشن یا د رنسانس نه مخکې د نېشنلزم په بیس باندې جوړ شوي سټیټس یا قومونه چې د هغوی ایډیالوژي په کټر نېشنلزم باندې لکه څنګه چې جاپانیز نېشنلزم دی یا جرمن نېشنلزم دی دا ښودلی شي په دنیا کې یا مثال په اسلامي دنیا کې تاسو چې وایئ چې کله د ټولنې اسلامي شناخت واخیستو نو ځکه دلته تقسیم په اسلامي بنیادونو باندې وشو نو په دې ټولنو کې چېرته د اسلام نه مخکې لکه د هندوستان د تقسیم نه مخکې هم تقریبا چې 1900 کاله یا 1200 کاله شاوخوا تاریخ دی په دې کې د نېشنلزم په بیس باندې کوم قومونه جوړ شوي دي چې هغه د مسلمانان هم یو د نېشنلزم په بیس باندې دی صحیح نو جنان د فرنچ ریولوشن نه مخکې تاسو ته پته شته په نړۍ کې کم نظام چلیدو لکه اوسنی نظام چې دا کم اوسنی چې مختلف نظامونه ورګه جانان زه راځم دا د فرنچ ریولوشن یا د رنسانس پیریډ نه مخکې په نړۍ کې کم نظام روانو آیا عمده نظام د کیپټالیزم او سره د بورډرز هغه وخت کې نظام کم یو مختلف نظامونه یو خو د فیوډال لارډ نظام مختلف ظلمو کې خو زیاتره چې د کلیسا نظامو ایگزیکټلی فیوډالیزم وته وي په انګریزي کې هغه وخت کې بالکل اوس د فیوډالیزم بنیاد په څه شي باندې خودل شو فیوډالیزم بنیاد په دغه باندې دل شو په مذهب باندې ځکه چې بادشاہ ته به خدای وایي بنیاد په مذهب باندې نه وي خودل شوی هغه فیوډال لارډز د نظام ایخو د فیوډالیزم نظام بدلو د کلیسا نظام بدلو البته په کلیسا کې فیوډال لارډز
history به پوره کوم جانا نه د انګریزي د لغت لورډز چې تاسو کله وایي کنه لورډ څه ته وایي په انګریزي کې خدای ته منسوبې کنه آقا ته منسوبې نو مګه زما خبرې لراله ګوره دي چې کله لورډز دي ته وي فیوډالیزم دي ته وي د دې بنیاد په دې باندې خو په انګریزي کې یو فلسفي راوته و د ډیواین رائټ اف کینګز د ډیواین رائټ اف کینګز بادشاہانو به ځان ته خود د نړۍ خدایان وي داغه خدای ویلو ځان ته مناسبت باندې بنیاد باندې دی فیوډالیزم بنیاد راوړیو دیتا د اسلام نه مخکې د ټول نظامونه چې دلته وړو خدایانو نعوذ بالله ځان ته خدایان ویلو داغه بنیاد باندې دی سیاسي نظام ډیزاین کو کوم ته چې فیوډالیزم وي هغه په ټول نړۍ کې زور ورو چې کله اسلام راغی او شریعت راغی او زمونږ خلفای راشدینو هلې ځلې شروع کړې اسلام خورول شروع کړل په مختلفو سیمو باندې حمزه زما یو پښتنه ده کنه تاسو کله د نېشنلزم بحث کوئ نېشنلزم یو ایگزیکټ ډیټ نه لري چې په دې نیټ کې نېشنلزم سٹارټ شو لیکن هیسټورینز دا وایي چې لیټ 70s او ارلی 80s کې نېشنلزم د یورپین انلایټنمنت سره سٹارټ شو او نېشنلزم چې کله هم پروموټ شو اصل کې هغه سیکولرزم او چې نېشنلزم ته یو نو انلایټنمنت یو لار او تخلاص کړه نه چې په خپل ذات کې نېشنلزم او دا مشکل چیرته و چې نېشنلزم یا سیکولرزم منځته راغلل مشکل دا و چې ساينس او ټیکنالوژي په اډوانسمنت روانو لیکن چرچ کوم لوز سټ اپ کړیو هغوی د ایکوال اډوانسمنت ته تیار نو مثلا جیوسنټریک تیوري دا همداسي د ارث بینګ فلات تیوري دا همداس نور تیوریان دي چې کله هم ساينټیست دا تیوریان ورکولې نو چې به کول چرچ با د دې تیوریانو د دې کانسپټ په خلاف باندې وو او ساينټیستانو پولیټیکل اسټابلیشمنت پبلک انسټیټیوشنز نشو کولای چې خپل دا کارونه مخکې ویسي نو دغه وخت کې یو موومېنټ سٹارټ شو چې ایگزیکټ فاونډر هم معلوم نه دی مثلا لیبرالزم کې جان لاک او نور چې دوی ویل چې موږ باید چرچ او سټیټ سره جدا کو چې کله چرچ او سټیټ سره جدا شو پولیټیکل سیستم جدا شو او پم دی کې دی رایز ټو نېشنلزم شو فور ایگزامپل منګه جرمن نېشنلزم لرو چې هغه بیا نیو ناسیزم شو هغه الټر نېشنلست وو منګو تنن فار رائټ ته وي یا فار لیفت ته وي چې ځکه نېشنلزم په خپل ذات کې هم یو خپل ډیفینیشن نه لري هغه باید یو سپلیمنټری نو ډیفینیشنز انسر راوخلي تر څو پورې ځان نه چي جوړ کی زما سوال دا دی دا خو د یورپین د کرسچنز دی غوي مسله ده زما په حیث مسلمان سوال دا دی کغه د کانټیکست د افغانستان د کانټیکست د پاکستان دی چې کله مونږ ویو اسلام یو دین دی او ان الدین عند الله الاسلام دی چې واحد لاره الله ته قبول د هغه اسلام ده نو بیا ولې موږ ضرورت لرو یو بل ایډیولوژي ته بل کنسپټ ته چې هغه په اسلام ته انټیګریټ کو دا دوه معنی لري یا په اسلام کې کوم بوته دی زمونږ د مشکلات ولول لپاره د لپاره موږ باید نور شیان ایکسترا شیان انټیګریټ کو سو پر زموږ مشکلات حل کی بی یا موږ فکر کوو چې نېشنلزم یا سیکولرزم بهتر الله د نسبت د اسلام نه د لپاره باید موږ انټیګریټ کو په دې ای بی کې ته کوم انتخاب صحیح اولنې د جواب ورکولو د بیل رحمت الله نورز تاسو دلته خبر وکړه چې چرچ سره چې کله ساينس په ټکر کې راغی نو نېشنلزم مخې ته راغی سیکولرزم مخې ته راغی چې کله تاسو دا خبره وکړه تاسو په پته شته رحمت الله نورز چې هغه وخت کې رومن کاتولیک چرچ زورور په هر څه باندې رومن کاتولیک چرچ نه ټولې فیصلې راتلې رومن کاتولیک چرچ ساينس سره په ټکر کې وو جدیدیت سره په ټکر کې وو ماډرنیزم سره په ټکر کې وو هغه ټیم کې مذهب فنډامنټالیزم دوته دو نه یو خبره زما پوینټ ته مس پلیز یو طرف ته مذهب فنډامنټالیزم بل طرف ته پروتستانیزم په همو کنه مذهب حمزه جان فقط زما یو پوینټ غواړم کلیریفای کوم زه تا د نو غواړم نېشنلزم تعریف ماته د کرسچن چرچ په ډیفینیشن وکي زه غواړم ته اوسنی عصر کې چې اسلام حاکم دی مسلمانان دي A او B کوم پوینټ دی ځکه اوس نېشنلزم ضرورت څه دی کې دي شغه وخت به ضرورت وو یورپین ته ویسټرنز ته یا مثلا بيخي انډینس پیپل چې د امریکا دي استرالیا دي زمنګ په کانسپټ کې په حیث مسلمانانو چې موږ ته الله دین را کړی موږ ته کوم خالیګا ډکې چې غي اسلام نه ډکې چې موږ نېشنلزم باید انټیګریټ کړو صحیح
زه د جواب در کوم ورونو سیب او زما جواب لګ دلیل سره لګو کدي نو هیله کوم چې تاسو واورئ. ولنه مثال د تاریخ ورکو چې نېشنلزم د سیده سیکولریزم کم زین راوته دي. دلیل دا و چې چرچ چې کم د مذهب مشرانو د مذهب ټیکدارانو هغه فندامنټالیزم ته وته هغه ایکستریم ته لاړل. په خلکو باندې ظلمونه د خلکو نه حق غستل د تعلیم د علم خلکو نه تعلیم د علم د پوهې د کلتور د هر یو شی حق چې چرچ واغستو د مذهب ټیکداران ظالمان شول نو خلک را پاسېدل او خلکو دغه خلاف بغاوت شروع کړو. هغه پروتست چې شروع شو پروتست هغه ته پروتستانټس ویل کېږي. نن سبا چې په عیسایت کې فرقې دي کاتولیک دي او سوري یو بخنه غواړم زه راځم تاسو له واپس. خب